پلان کې سپینګری چا عمل کو نو زم کې دې سپینګری له لاسه چاولې و سنگ ورته دله کوتی سنگ ورته بیا لکه سوچ راشه حضرت عثمان له چاله سنگ ورته ای پکور کې دنه محاصره کړې دي او بي په باندې کړې دي جب بیت المسجد نبوی کی منزی پہ بند کھڑے او یقین کوئے پا دیوال راخکارا شو او باغیان تا گیر چا پیرتاو دی اگا خلق چے دا مدینہ امن تباہ کا اگا خلق چے دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کی چپ مکمل بدم نہیں راشی او تا پا دیوال راخکارا شو ورتسوئی وی تاسو تا پتہ دا جماعت پا خلق و تنگو نو رسول اللہ مبارک او فرمائل کہ سوک پا دی جماعت لزے والی چه چاواقی چه زولا جنت خوش خبری ورکو وی ما خپل ذاتی پیسو باندے مسجد نبوی جماعت لزے واقی جماعت میں فراخ کو وی افسو وی دا منے کنا اگه طولو باغیانو وی چه قتل تا گیر چا پیرا ناستو وی او منو نو ظالمانو ننتاسو اگه جماعت کی مامان دتا نمرے او بیاوتا سوئی یا ورتوی وی تاسو تر پتاوا چه پا مدینہ منوره که خواگیو بکمی نو یو کویو دا یهودی پا خلقو بیو بخر سوله چه کلا بی خواخا و خلقو لبا ورکوله چه بی نو خواخا نبا ورکوله نو رسول اللہ مبارک فرمائل وی سوک بدا کوی والی و زان لنا مسلمانانو لبی والی خپلا بمت بورقراو باسی مسلمانانم نو چه چا دا واغی زول جنت خوش خبری ورکو نو زلالم ما پخپلو ذاتی پیسو آگا کوئی واقعی دا یهودی او مسلمانانو تم وقف کو دا منے کنا اغیوی او دا منو وینن دا اغی کیو بتا سپا ما بندی کری سمندر دریاب ترخیو بس کا ام شہید شو اغا شہادت سر بدم نیرانا نو مزیم چے کمی گوتے دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ باندے پتورا غزار کئی کم لا سنا ظلم شو کن او بیا پا قرآن شریف تا باندے کم قرآن شریف تا چه ناستے وغا دا غیر تلاوت کئی او تورا پہ غزار کئی او دا غیر دا گتو بندون دا قرآن شریف دا پاسا غردے گی وینے پا قرآن شریف دا پاسا غردے گی تاب ہم دا دنیا سوک درندگان گو ظالمان سمرا ظلم شو آغینا بس دا دا شہادت دا عثمان نا بس عالم اسلام تا چکم تاوانو رسید او دا صحابہ و شیرازہ چکم تباشوا او دا حضرت علی او حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما مینس کے چکم جلجال جوڑ شو او دا دنیا خلق پاک شیطان شو بنیادی دا اغلاس اغیل ورق حضرت عثمان اللہ کم حضرت عثمان چی رسول اللہ مبارک پیو موقع فرمائے پیو موقع مان کہ حضرت ابو بکر راننا وطا رسول اللہ مبارک اغا سے ڈڑا والے وا بیا حضرت عمر راننا وطا او اغیو مغا سے ڈڑا والے وا او جا حضرت عثمان رضی اللہ نوراغی نو پیغمبر علیہ السلام مبارک نیخ کے ناس او پا دیکھ کویا صادر لاندے خور کو حضرت عمر کو رضی اللہ نو جذباتیو ویدہ اللہ رسول ابو بکر راغے اس توجہ دے ورنکلا عمر راغے زرالم اس توجہ دے رنکلا او جو عثمان راغے نو اغا تا گورا نیخ کے ناس دے او پس پو مبارک و صادر دے خور کو رسول اللہ مبارک سے فرمائی وی اے عمرہ اگا چانا ولی حیاو نکم چی چانا دا اللہ فرشتے حیا کئی یو ذلنا سو ذلے دا جنت خوش خبری ورکڑے دا یو ذلنا او دا شہادت خوش خبری ورکڑے دا شہید شو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پکور کے قید شو خلیفہ و باغیان تے توشو باغیان تے تو دی او دی پکور کی غریب ناس تے دا قرآن شریف تلاوت کے قرآن شریف باندے پروت تے عبداللہ ابن سلام راغی ورطوئی ویتے دا مسلمانانو بادشاہ او تاثر دا ظلم دی باغیان تو شو تورا و سرا ویدہ دی حفاظت کم وی عبداللہ ابن سلامہ ویدہ بار خلق مانو شرع دل تما سر مدرے گا ما دا تلاوت نمو باسا دیر آگے قوم توی باغیانو تا وی خلق ما پی جنے وی پا جاہیلیت کی زمانم حسینو سوات سر حسین وی مالا پیغمبر علیہ السلام نوم بدل کا عبداللہ را لکی خان یا وشوہ وی دویم سدی وی زمان پا حق کی خدا پاک قرآن شریف نازل کرے
دا ډیر آیاتونه زما په حق کې نازل دي. ومن عنده علم الكتاب دا یو آیات دی ما نه سره یې شو دا را د په حق کې نازل. او ما سره پیغمبر علیه السلام ډیر محبت او ډیره مینه کړې ده. وی دا سړی د عثمان وی دا د پیغمبر علیه السلام خلیفه دی او د هغه د دوو لونو خاوند زوم. خدای ته وګورئ ما د خپل ښکلي پیغمبر نه یو حدیث اورېدلی دی. هغه دا چې وی تاسو ای د مدینې خلکه تاسو سره فرشتې ګاونډ کې ګرځي او سم شی دا سړی مه وجنئ د مسلمان مینه مه تویوئ یعنی بیا به دا فرشتې در نه لاړې شي د خدای غضب به راشي. او ما د خپل پیغمبر نه اورېدلی دي چې د الله توره ستاسو نه په تیکې کې بنده ده او که تاسو دا توره یو ځل د تیکې نه راوویسته نو تر قیامته پورې به ګورې بنده نه شي. الله الله فی هذا الرجل د خدای نه ویرېږئ دې سړي ته ضرر مه رسوئ. هغوی څه وی هغوی اخوا کې وي دا عثمان هم مړ کې او دا یهودي هم مړ کې. عبدالله ابن سلام یاد حضرت عثمان سر روچت وی زما یو خبره وره وی خلقه وی تاسو ته خو پته ده چې دا جمعات مسجد نبوي دا مدینه ته چې حضور پاک راغی نو بت راخې خوږی او بنوي وی او بالکل وی ما د یو يهودي نه کوي واغشته په خپل ذاتی پیسو او مسلمانانو ته مې وقف کا او حضور پاک فرمایلیو چې چا دا کوي واغشتله به الله جنت کې اوبه ورکړي. ویلو که نه وي او بیا کوي چا واغشوې تا وی مسلمان ته مې وقف کا ماله به الله جنت کې کوي راکوي. وی بالکل دا منو. وی ظالمانو نم دا خپل کې اوبه په ما باندې کړي دي ترخې وبس کا خو حضور پاک کو فرمایل چې د جمعات له به ځمکه څوک والي که چا واغشتا نو جنت کې به ولده الله د دې بدل کې ځمکه ورکوي. وی ما په ذاتي پیسو هغه ځمکه اغشتې ده. وی نن مې هغه جومات کې مونځ ته نه پرېږدی. وی دا دې منو. وی ښه حضور پاک د تبوک د جهاد دپاره چنده غونډوله. وی څوک به چنده ورکي. وی رالم د نیم لښکر انتظام ما وکړه. وی حضور پاک فرمایل چې نن نه پس عثمان هر څه عمل کوي کوي د دې به خدای جنت ته بوځي. ما د حضور پاک یو لور په نکاح کې وه بیا هغه چې وفات شوه بله یې راکړه. چې هغه وفات شوه وی که درېیمه لور وې ابه مې مسوان له ورکړې وه. وی خلکو تاسو ته نه دي معلوم چې زه حضور پاک او عمر او ابوبکر رضی الله عنهما د احد په غر ولاړو په دې غر زلزله راله. وی حضور پاک وله خپه مبارکه راوبروله اسکن احد غلی شه احده تا ته پته نه لګي په تا څوک ولاړ دی. یو در باندې پیغمبر ولاړ دی یو در باندې صدیق ولاړ دی ابوبکر او دو در باندې شهدا ولاړ دی شهیدان یو عمر او یو عثمان. زه یاد کړی قسم دې ډېره مینه یې وه د حضرت عثمان سره. یو ځل حضور پاک مبارک ملاستو ډډه یې دقسې والی دې کې حضرت ابوبکر راغی همغسې ډډه والی وه. بیا حضرت عمر راغی هغسې ډډه والی وه. چې حضرت عثمان راغی زر دغسې کېناست او پر یې خپو مبارک وی څادر لاندې پورې خور کړ. حضرت عمر ورته وی صاحب وی ابوبکر راغی وی تاسو همغسې ډډه والی وه زر عالم هغسې هم ډډه والی وه او چې عثمان راغی نو زر کېناستی او زر هم په خپو څادره ورکړه دا ولې وی عمره د هغه چا نه ولې حیا ونه کړم چې د اسمان فرشتې ته حیا کوي. نو ای باغیانو وی حضور پاک د احد د غر د پاسه نه دی ویلی چې غلی شه احده یو در باندې پیغمبر ولاړ دی یو صدیق او دو شهیدان وی او دیم ویلی دی وی اشهدو گواهان شه انی شهیدون زه به شهید کېږم. حضور پاک ما ته یو وصیت کړی دی چې یو کمیس بدل الله درکوي. ګورې که څوک یې درنه په زور وباسي چې درنه چا پرځای اونه باسي که په زور درنه چا وویستیک ته خو پرځا به چاله نه ورکوي. د خلافت کمیس ګوان شی زه به شهید کېږم شهید کېږم شهید کېږم ځان ته اشارې کولې وي ګوان شی. هغې باندې اثر نو هغه باغیان راغی د قرآن شریف تلاوت ته بیا کېناست تلاوت کوي. باغیان پې ورننوتل او د قرآن شریف د پاسه یې شهید کړ. وینې په قرآن د پاسه پرېوتې. اوس هماغه قرآن په استنبول کې په ترکیه کې پروت دی. قرآن خو ډېر خوږ کتاب دی
د صحابو ځنکدن په قرآن وتوی ډېر مؤثر او د تاثیر کتاب د قرآن شریف دا څونه اثرات دي څومره کربونه خلک په مخ د ځمکه مسلمانان دي دا د چا د برکت نه دا د قرآن د برکت د حضور پاک په ژبه به لوستی کېده او د الله کلام دی جبریل علیه السلام به راوړه دی غټ اثر په ښځو یې اثر وکړه پردې یې شروع کړې خلکو به لوڼه جمدې ښخولې قرآن وایي لا تقتلوا اولادکم خشیة املاق نحن نرزقهم وإياكم ان قتلهم كان خطئا كبيرا لوڼه به نه وجنې دا فورا اثر چې قرآن آیت به نازلېده په صحابو به اثراتو په ماشومانو به اثرو په مشرانو به اثرو د قرآن عجیبه تاثیر نو قرآن تلاوت به کوئ خامخا کوئ او دا مولانا پر سبحان تاسو خوش قسمت یاست یو عالم خدای درکړی بچو ته هم دله قرآن ښې جینکو ته جینکو باندې هم قرآن زده کړي چې دا جینکې دې زر اثر ګورې قبلی تلاوت به کوي ستا بچي الکان دا لونه دی او زامن ته به که قبر کې پروت قسم د ثواب به در رسېږي د مرګ نه څوک خلاصېږي د دې بچي دا قرآن دا تلاوت دا به تعالی قبر له فایده در رسوي ډېر لوی اثر دی حضور پاک یو ځل صحابه کرام په لاره روانو یو ځای کې خیمه ښخه کړه د ځمکې نه د تبارک الذي اواز اورېده هغې ته پته نه وه چې دلته قبر دی ځای وار شوی حضور پاک ته الوی وی صاحب یو ځای کې خیمه ښخه کړې وه د ځمکې د لاندې نه هم د تبارک الذي اواز اورېده وی هي المانعة هي المنجیه دا لاندې قبر د مسلمانو تبارک الذي ویل د په ژوند کې اوس هغه حدیث کې راځي وی په مړي د پاسه په د انسان به وزرې خورېږي او د الله د عذاب نه به بچ کوي نو قبر کې هم فایده درکوي دی د قبر اثر دی کم کور کې چې قرآن لوستلی شي اثر به سي په هغه کور به د خدای قهر او غضب نه راځي آیت الکرسی او آیت دی چې دا څوک ماسخوتن اولولي اثر یې څه دی دې کور ته به شیطان نه داخلېږي بعضې بیماری د شیطان د دې ټونګې د وجې نه پیدا کېږي هغې نه به د خدای ساتي د یو صورت خپل تاثیرات دي حضرت تاخیري بس یو ټکې ویم ختموم بعضې تاسو بوډاګان ملګري دوستان به وایي چې مونږ خو په ناظره قرآن نه دی ویل مونږ خو تلاوت نشو کولی نو سوره اخلاص تللی قل هو الله احد دا خو ټولو له ورځي که نه د دې تاثیر څه دی د دې اثرات دا دي رونو چې یو خو به د سره الله مینه کوي یو صحابي به په مانځه کې دا صورت وی که بل به یې لوسته دا به یې ورسره ملګري کو مقتدیانو په اعتراض وکړه و یا دا وایه او یا بل وایه ته هر صورت سره دا ملګري کوې قل هو صورت هغه وی کم خوښه امامتي به درته کوم کم نه خوښه نو نه کوم ځان له بل امام ونیسې زه به دا خامخا ویم حضور پاک ته یې لوی حضور پاک ورته وایي ته ولې دا سوره اخلاص په هر لمانځه کې هر رکعت کې لولې که بل صورت هم لولې دا ملګری کې وی اني احبها دا الله صفت دی زما ورسره ډېره مینه ده وی ان حبک ایاها ادخلک الجنه وی د دې صورت دا مینه به جنت ته ورسوي چې درې ځله د سوره اخلاص ولوست الله به د ټول قرآن شریف د ختم ثواب درکړي او چې لس کرته دی ولوست الله به جنت کې محل دله درکړي دا د سورت اخلاص تاثیر نو دا خو ټولو له ورځي که نه دا لولې خرو کومه سینه کې چې د خدای قرآن پروت وي هغه سینه مبارکه ده اشراف امتی حملة القرآن و اصحاب اللیل حضور پاک فرمائی کہ زما امت کی بہترین خلق اگر چې سینه کې قرآن پروت دی نو قرآن د تاثیرات بیان مرته نه نو دا د قرآن شریف اثرات دي د یو صورت خپل تاثیر دی د یو آیات خپل اثر دی او د قرآن شریف خپل اثرات دي نو جنکو ته م وایې او هلکانو ته م ښه دا پې زده کې د دې ماشومانو دپاره هم فایده ده او که تاسو مړه شوئ قبر کې پراته یې فایده به یې در رسېږي مولانا فضل سبحان صاحب د دې خدای عمر دراز ورکړي او دغه ماشومانو چې دا ختمونه یې وکړل که هلکان دي که جینکې دي الله یې د مستقبل خیر او برکت نصیب کړي او الله ستاسو دا کلي ستاسو علاقه په قرآن په رڼا باندې روښانه کړي